د جهان نیوز درنو لیدونکو سلامونه، وخت بخیر. ستړي مشئ. د پرمختګ بل مهم خبر. قانون وزارت وایي هیواد کې د ورځې 14,900 ټنه نفت استخراجېږي. د قانون او پټرولیم وزارت چارواکي وایي چې د منګړۍ په ټول هیواد کې د نفتو شاوخوا 40 فعال څاګانې شته چې د ورځې 14,900 ټنه نفت ترې راایستل کېږي او د څاګانو په شمېر کې ډېروالی راځي. د یاد وزارت بیان ویلي چې د افغانستان په 2000 کیلومتره مربع مساحت کې نفتي ساحې شته چې په 5 لویو حوزو ویشل شوي دي. د قانون او پټرولیم وزارت وایي چې د اوس لپاره یوازې د امو دریا نفتي حوزه له یو چینایي کمپنۍ سره قرارداد کړی چې هلته د اکتشاف، استخراج او د نفتي څاګانو کیندلو کارونه دوام لري. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه که زموږ چینل مو نه وي سبسکرایب کړی، هیله ده چینل هم سبسکرایب کړئ.